دا کابل دی او نن د اسد 40مه ده. نن د اسد 40مه ده او امنیتي ځواکونه ګڼ شمېر هیوادوال راوتلي دي تر څو د اسد 40مه د کابل ښار په سړکونو او واټونو کې ولمانځي. تاسو په تصویر کې هم لیدلی شئ چې د امنیتي ځواکونو 3 مختلفه قطعات ځانګړي د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه، د استخباراتو ریاست ځواکونه او د ملي دفاع وزارت ځانګړي ځواکونه تر څو د کابل ښار په واټونو کې وګرځي له هیوادوالو سره یو ځای د اسد 40مه ولمانځي. جناك السلام مساء جناك السلام مساء بخير بخير مبارك وعندي مجاهدين دبوري صدرت مبارك وعندي مجاهدين دبوري دا اسد 40مه ده. موږ د دې هغه نه ډېر خوشحاله یو. په دغه ورځ باندې موږ امریکایانو اشغال د افغانستان نه ختم کوو، رخصت هم کړه او دا ډېره خوندوره ورځ ده. د ولس راوتی ده، خل راوتي، ډېره خوندوره ورځ ده. ډېر ترې خوشحاله یم. ته څه وخت راوتی یې؟ له سهاره به راوتی یې؟ یاره د 8 بجې به چې راوتی یم. 8 بجې راوتی یې. له 8 بجو نه تر اوسه پورې تا څه ولیدل په دې کار؟ بس خل دې راوتي دي، ټول خوشحالي کوي، ټول بس خوشحالي لمانځي. عام خلک او عام خلک هم دي، بس دولتیان هم دي، ټول دي. له ترتیباتو نه په سړکونو باندې ګرځېدلو د هر څه نه څومره خوشحاله وي؟ امنیت څومره خوندي دی؟ ترتیبات څنګه دي ټول؟ ولا د امارت نه ډېر خوشحاله یم. د امنیت نه ولې قوي امنیت دی، ترتیبات هم هر څه ډېر خوندور دي. Date maraşo. هغه به چیرې پیدا کړو؟ دغه به درځي.
کابل نن ټول په سپینو بیرغونو باندې پوښل شوی. تاسو په تصویر کې ګورئ چې عام هیوادوال، امنیتي مسؤلین، امنیتي ارګانونه ټول راوتلي دي تر څو د اسد 40مه ولمانځي. دا کابل دی او تاسو د عامو خلکو جمع جوش وینئ، د مجاهدینو جمع جوش وینئ چې ټول سرکونو ته واټونو ته راوتلي دي او د اسد 40مه لمانځي او خپله خوشحالي اظهاروي. ډېر خوشحاله یم، د ازادۍ ورځ ده، 40مه ورځ ده. ډېر خوشحاله یم، الحمدلله چې زموږ د ازادۍ ورځ ده، وطن ازاد دی. ترتیبات څنګه دي؟ امنیتي مسؤلینو د عام خلکو دغه ورځ څنګه لمانځي؟ تاسو د سهار تر اوسه پورې شاهدان وئ، ډېر خوندوره ورځې په اړه راته ووایه. ډېره خوندوره لمانځي، ډېر امنیتي تدابیر نیول شوي دي، ډېر خوندور او ډېر خلک راوتلي دي، ولس راوتلی دي. خلکو دا وایي چې خوشحالي د دغه ورځې د دغه مبارکۍ خوشحالي احساس کوي او ډېر وایي چې خلک خوشحاله شي. دا سانره إنا فتحنا لك فتحا مبینا. داسې د افغانستان دی لسیزو قربانیو په نتیجه کې الله جل جلاله افغانان له یو عظیم نعمت نه چې اسلامي نظام له دې نه یې برخمن کړل او په دغه ورځ باندې چې 40 د اسد ده. د دې مبارکي د افغانستان اسلامي امارت قیادت ته چې په دا شلو کلو کې مجاهدین ښه رهبري کړلو، د افغانستان ټولو مجاهدینو ته، د افغانستان ټول قهرمان ولس ته او تاسو ټولو لیدونکو ته مبارکي وایو. الله جل جلاله دې دغه عظیمه فتح موږ تاسو ته مبارک وګرځوي. داسې د څو لسیزو د قربانۍ همدغه اسلامي نظام محصول ده. دا څومره قربانۍ چې ورکول کېدې د دې لپاره ورکول کېدې چې الله جل جلاله افغانان له اسلامي نظام نه برخمن کړي. نن الحمدلله موږ تاسو الله جل جلاله له اسلامي نظام نه داسې په ویاړ او په غیرت باندې برخمن کړلو چې د یو چا احسان نسته را باندې، یوازې د الله جل جلاله د احسانات به منو. نور د اسلامي نظام لپاره قربانۍ دغه افغان مسلمان مجاهد ملت ورکړې ده او په عموم کې ټول ولس ورکړې ده. ځکه دا داسې باشهامت او غیور ملت ده چې په 100 کلنه دوره کې چې دوی څومره قرباني ورکولې د همدغه هدف لپاره یې ورکولې چې موږ د اسلامي نظام نه برخمن سو. 40 د اسد هغه ورځ ده چې موږ او تاسې فکري حریت، استقلال، اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال په دغه ټولو کې موږ او تاسې کامیاب سولو. دا موږ او تاسې لاس ته راوړ. اوس دغه اسلامي نظام ساتنه هغومره مهمه ده لکه راوړنه یې څومره مهمه وه، بلکې له هغه نه هم زیاته مهمه ده. ځکه په دغه اسلامي نظام باندې بېساره قربانۍ ورکړل شوي دي. کوم شی چې په لوړ قیامت باندې حاصل شي د هغه قیامت او د هغه ارزښت هم لوړ وي. یو خدا ده چې دا د الله جل جلاله دین حاکمیت په دغه ملت باندې دا د الله جل جلاله حکم ده او دا د الله حکم چې په ملت باندې تطبیقیږي دا عادي نه راځي، دا په چا باندې راځي؟ په قربانۍ باندې راځي. دا الحمدلله کله چې فتح راغلی ده نو دغه 40 د اسد په هر کال کې لمانځل کیږي. نسبتا توپیرونه لري، توپیرونه په دې باندې لري، کله په اول وخت کې نابلدتیاوې وي، کله داسې نور ملاحظات وي. داسې الحمدلله سږکال په ټول هیواد کې په ډېره لوړه کچه باندې د ملت په شمول باندې په هماهنګي باندې دا ورځ لمانځل کېږي. په آینده کې نور انشاءالله امید لرو چې له دې نه به هم زیاته لمانځل کېږي. او عمده وجه د دې لپاره دا ده چې الحمدلله دا ملت د اسلامي نظام له ارزښت نه خبر سو. دا ملت په دې باندې پوه سو چې دغه اسلامي نظام چې قربانۍ ورکولې، چغې ویلې چې اسلامي نظام داسې ارزښتونه لري، د هر شمال، عزت، ناموس پکې خوندې ده. د ملت دا ولې د اوس که موږ نه ورته وایو دوی د دغه ورځې د لمانځلو لپاره راوځي. امنیتي ځواکونه دغه ملت ته دا پیام لري چې د موږ مجاهد او قهرمان ملت تاسې په 100 کلو کې له موږ سره بیخي بېسارې قربانۍ ورکړې دي. تاسې له موږ سره اقتصادي همکارۍ کړې دي،
تاسې په دغه نظام کې د بچیو قربانۍ کړې دي، بچي مې قربانۍ ته ورکړي دي، نو موږ د تاسې بچیان یو، تاسې ته دا ډاډ او اطمینان درکوو په یو وخت کې به تاسې داسې ستونزه او داسې تشویش نه احساسوئ چې موږ به چاته تنها پاتې کېږو. موږ داسې یو چې د تاسې چوکیداران یو، د شپې پیره په موږ باندې د تاسې خوب وکړي، د موږ امنیتي ځواکونه خوب نه کوي، په چک پاین باندې موږ درته ولاړ یو، انشاءالله د تاسې لپاره به مشکلات نه وي. تاسې تجارت وکړئ، انشاءالله د تاسې د مال لپاره به تکلیف نه وي. تاسې سیاحت وکړئ، د تاسې د سر لپاره به تکلیف نه وي. موږ یو د دې لپاره چې د تاسې لپاره لکه د امنیت دعوه مو چې کړې او تاسې هم شاهدان یې چې د تاسې لپاره دا ټولې زمینه سازۍ موږ وکړو، دا موږ درته برابرې کړو. د تاسې مال به په امن کې وي، د تاسې سر به په امن کې وي، د تاسې عزت به په امن کې وي. موږ د تاسې خادمان یو. ډېر لاندې پیام مو نړۍ ته سره نو د دې په ځای باندې چې موږ او تاسې د اسلامي نظام په سطح باندې الحمدلله یو ژبور ویاند لرو چې هغه د نظام ویاندویي کوي. الله جل جلاله دې دراز عمر ورکړي ذبیح الله مجاهد صاحب، دا خو هغه بار بار وایي، خو موږ به یې له دې ټیټ ادرسه ووایو، ممکن دا د موږ مسؤلیت هم نه وي. ټولې نړۍ ته دومره وایو لکه څه چې ورته وویلې. ټوله نړۍ راغلې وه، په دې نیت نه وه راغلې چې موږ به افغانستان ته څرنګه ځو، فکرن اشغال به یې څرنګه کوو، د خاورې اشغال به څرنګه وي، د ملت اشغال به یې څرنګه وي، د هویت اشغال به یې څرنګه وي. زه هم دومره به کاپي چې هغو ته هم تیار ورزده کړي دي، ورښودلي م دي، که له هغه نه عبرت واخلي دا به کافي. یوه خبره بله کوو، بعضې افغان نما خلک په یو نامه او په بل نامه باندې چې دعوګیر د دې دي چې افغانستان د موږ ملت ته او دا خاوره ده او د موږ خاور باندې به دیږي، دا هم تللي دي، ډېرو ځایو ته تللي دي، د امارت غېږ خو بیا هم ورته خلاصه ده. زه هم دی د ځانونه نه تکلیفوي، دی دغه ملت ته معلوم دي، د ملت دی استفراق کړي دي، په دې ملت کې څه نه وو، څه ناخوالې نه وي چې دی ونه کړي. نو هغو ته هم دا یو پیغام ورکوو چې دا د فیسبوک مبارزې پرېږدئ، دا شیان څه ګټه هم نه کوي. موږ او تاسې په سختو شرایطو کې چې د دنیا ټول امکانات در سره وو، هغه هم در سره وو، هغلته هم سره معلوم سوي یو. نو هسې د دا ملت په تشویش کې نه اچي، یو نه ملت په تشویش کې ولېږي. یوه خبره به دا وکړم، خارجي دښمنان افغان نما خلک یا مسلمان نما خلک خارج ته تللي دي، هغه دښمنان په داخل کې که څوک داسې تحرکات کوي چې د اسلامي نظام امنیت اخلالوي یا دا اراده وي، دا د زه وایم دا ارمان د ګور ته ورسره ویسي. د دوی په مقابل کې به داسې قاطع، د دوی په مقابل کې به د هر یو چا چې د اسلامي نظام لپاره خنډ وي، داسې قاطع تصمیم به نیسو لکه 20 کلنه دوره کې مې ولي. تاسو ګورئ چې د کابل ښار په واټونو باندې امنیتي ځواکونه ټول عام خلک، ماشومان، سپینګیري دوی راوتي دي او د اسد 40مه لمانځي. تاسو په تصویر کې هم لیدلی شئ چې امنیتي ځواکونه عام خلکو ته خواږه یعنې کلچې ویشي، کتابچې ویشي، همداسې د ازادۍ بیرغونه یې راخیستي دي د اسد 40مه لمانځي. دا کابل دی او موږ د میدان هوایي په سیمه کې یو. شمس ملکزی، سلام پریس، کابل.